السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د کرکټ په اړه مې د نن څو تازه لنډ مهم خبرونه درته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. تازه زیري هم درته لرم. د افغانستان کرکټ بورډ د نور لوبډلو سره هم سیریزونه برابر کړي دي. دا سیریزونه به کله کیږي، د دې په اړه باندې هم معلومات درکوم. رحمان الله ګربز یو ځل بیا د بنګلادیش پریمیر لیګ کې واخیستل شو. همداسې نور تازه لنډ مهم خبرونه مې هم درته چمتو کړي دي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. راشد خان له سویلي افریقا څخه عربي اماراتو ته روان سو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر راشد خان د سویلي افریقا په لیګ کې د ام آی کپټن لوبډلې تر بهر کېدو وروسته له دغه هیواد څخه متحده عربي اماراتو ته روان سو. راشد خان به د روانې میاشتې په نیمایي کې د متحده عربي امارات پر وړاندې په شلوريزه لوبلړۍ کې د ملي لوبډلې لوبډلمشري په غاړه ولري. دا به د لوبډلمشري تر ټاکل کېدو وروسته لومړنۍ لوبلړۍ وي. د سویلي افریقا شلوريزه لیګ چې سږ کال په لار اچول سوی و، راشد خان پکې د ام آی کپټن لوبډلې لوبډلمشر ټاکل سوی و. دا لومړی ځل و چې یو افغان لوبغاړی په بهرني لیګ کې لوبډلمشري کوي. خو راشد خان ته په دغه لیګ کې د لوبډلمشري تجربه ډیره ترخه تمامه سوه، ځکه چې لوبډلې په پرلهپسې ډول له ناکامي سره مخ سوه او بالاخره یې د مخکې تګ چانس ختم سو. هیره دې نه وي چې ام آی کپټن لوبډلې په دغه لیګ کې ټول 10 لوبې ترسره کړې چې یوازې 3 لوبې یې وګټلې. بلخوا د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ 3 نړیوالې شلوريزې لوبې د روانې فبروري میاشتې په 14 13 او 19 نیټه ترسره کیږي، چې نن د افغانستان کرکټ بورډ د تمریناتو او رسمي لوبو لپاره د ملي لوبډلې لباسونه رسنیز کړل. له اتلونیو سره په مرکه کې د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس نصیب خان د مرکې مهم ټکي په مارچ کې د سریلانکا او بنگلادیش سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلونو سیریز، د 20 مارچ وروسته د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې سره شلوريزې لوبې سیریز، له جون وروسته بنگلادیش، پاکستان، زیمبابوې او ویسټ انډیز سره لوبې، ورسره اسیا کرکټ شورا کې د افغانستان بودیجه د 1.3 میلیونه ډالر نه 3.2 میلیونه ډالر ته د افغانستان بودیجه لوړه سول. په بي پی ایل کې حمزه وتک ښه توپ اچونه وکړه، خو لوبه د درویش رسولي لوبډلې وګټل. د بنگلادیش پریمیر لیګ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې د ډاکا د منتور لوبډلې لخوا حمزه وتک په 3.15 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیسته او د چټګرام چیلنجرز لوبډلې ته بیا درویش رسولي په 11 توپونو باندې 15 منډې جوړې کړې، لوبه یې هم وګټل. په بي پی ایل کې کریم جنت زبردست توپخونه وکړه، خو لوبه یې وبایلل. د بنگلادیش پریمیر لیګ د نن ورځې په لوبه کې کریم جنت په 26 توپونو باندې 32 منډې وکړې، 4 څلوریزې او 1 شپږیزه په بیټینګ کې شامله وه، خو توپ اچونه یې ونه کړه، لوبه یې هم وبایلل. یو بل تازه خبر دا دی، رحمان الله ګربز یو ځل بیا د بنگلادیش پریمیر لیګ کې یوې بلې لوبډلې رنګپور رایډرز لوبډلې واخیستې. په دغه لوبډله کې عظمت الله عمرزی هم لوبیږي. رحمان الله ګربز د دوبۍ نړیوال لیګ پرېږدي، نور به د خپلې لوبډلې سره یوځای سي او په پاتې لوبو کې به ورسره ولوبیږي. د یادولو وړ ده چې د دوبۍ نړیوال لیګ تر پیلېدو مخکې هم رحمان الله ګربز د بنگلادیش پریمیر لیګ کې د یوې بلې لوبډلې سره لوبېدلی و. پر پاکستاني لوبغاړي آصف افریدي باندې 2 کلن بندیز ولګول سو. آصف افریدي د افغانستان شپږیزه پریمیر لیګ پر مهال د سپین غر لوبډلې سره هم لوبېدلی و. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.